د هند سترې محکمې د IPL لیګ د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. هغه څه چې د هند کرکټ بورډ BCCI لپاره ګواښ بلل کېږي د کورونا وایرس خپرېدل دي چې له امله یې په ټوله نړۍ کې د سپورټ دنیا هم اغېزمنه کړې ده. تر دې دمه د کرکټ هیڅ نړیواله لوبه د پیښې له امله اغېزمنه شوې نه ده، مګر نښې د IPL د شروع کېدو نه د مخه خطرناکه ښکاري. په تیرو څو اونیو کې د کورونا وایرس 15 پیښې د هند له بېلابېلو برخو څخه راپورته شوي او دا وضعیت د بدوالي نښې دي. د هند سترې محکمې مدراس ته درخواست استول شوی ترڅو مرکزي حکومت ته لارښوونه وکړي چې د هند کرکټ بورډ سږکال IPL ترسره نه کړي. ټاکل شوې ده چې د کرکټ لیګ راتلونکي پړاو د مارچ 29 او مې 24 ترمنځ ترسره شي. دغه محکمه چې د مدافع وکیل JL بینزیګر لخوا دوسیه شوې ده، احتمال لري چې د مارچ په 12 نیټه د قاضیانو M سندریش او کرشن راموسومي په ګډون محکمې ته وړاندې شي. د ټایمز آف انډیا په وینا تر دې دمه د نړیوال روغتیا سازمان کوم خاص درمل نه لري چې د کورونا وایرس مخنیوی یا درملنه پرې وکړي. د عریضه کوونکو په وینا کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی او په لویو ناورین رامنځته کوي. د ایټالیا فدراسیون لیګ چې په نړۍ کې یو له پخوانیو لیګونو څخه دی، د دې وایرس څخه سخته متاثره شوی او تر ټولو دروازې شاته یې ترسره کیږي. راپورونه وایي مرکزي حکومت ته هم راپور استول شوی او د IPL د ځنډېدو غوښتنه یې کړې. دوی وایي کېدای شي لیګ وځنډول شي، خو وروسته به ترسره کیږي چې نیټه به اعلان شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ افغان TV چینل در سره سبسکرایب کړئ.